چې د جنگ دا ټکی وران کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې دا خلک لږ د ژوند په معنا پوه کړو چې شعور د قید و بند په معنا پوه کړو چې احساس له کوټې ساه واخلي قلار شي چې دا وران زړونه د خوند په معنا پوه کړو چې دا خلک لږ د ژوند په معنا پوه کړو چې شعور د قید و بند په معنا پوه کړو چې احساس له کوټې ساه واخلي قلار شي چې دا وران زړونه د خوند په معنا پوه کړو محبت چې لږ ارزان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي د نفرت نه چې نفرت وکړو که څنګه د نفرت نه چې نفرت وکړو که څنګه چې رایو شو محبت وکړو که څنګه دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست دي په دوی زیری د جنت وکړو که څنګه چې ګواه پرې دا جهان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي نو چې روڼ دا خپل تندي کړو ښه به نه وي تعصب چرته خوندي کړو ښه به نه وي نو چې روڼ دا خپل تندي کړو ښه به نه وي تعصب چرته خوندي کړو ښه به نه وي چې شپېلۍ د اسرافیل چرته پیدا کړو او دا مړي را ژوندي کړو ښه به نه وي د تیارو کلی روښان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې دا تور زړونه لږ سپین کړو څه مو خیال دی چې دا تور زړونه لږ سپین کړو څه مو خیال دی د ګمان پاڼه یقین کړو څه مو خیال دی چې شیطان له منځه وباسو یارانو چې دا زهر لږ ګبین کړو څه مو خیال دی عقیدې چې په لړزان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي چې د کوم سنگر نه خلکو ته خطرې دي چې د کوم سنگر نه خلکو ته خطرې دي چې د کوم سنگر نه ډکې هدیرې دي چې د کوم سنگر نه ډزې کېږي په خلکو کوم سنگر کې چې ټوپکې ذخیرې دي دا سنگر چې بیابان کړو دا کیدای شي دا سنگر چې بیابان کړو دا کیدای شي چې دا خلک انسانان کړو دا کیدای شي اقبال مومن د مردان د خاورې نه تاسو ته مخاطب یم بل په ټیک ټاک کې دا اشعار اورېدلي تاسو ته مې یو کلیپ شیر کړی نو ما چې پوره یې درته ریکارډ کړم یو جهان مننه